صلی الله علیه و آله وسلم په حضور او وجود کې به ویل او اوس هغه محبوب نسته. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او د اذان د کولو څخه معافی ځنې وغوښته. ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وفات غم او مصیبت داسې لوی او عظیم مصیبت دی چې بل هیڅ غم نسی ورسره برابرېدلی. په دغه رحلت آسمانی وحی قطع سوی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه مبارک ذات وو چې د آسمان نه بلکې د آسمانو د صاحب او خالق الله جل جلاله حال یې راته وایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه ذات وو چې د الله جل جلاله اوامر یې د الله جل جلاله تر بندگانو پورې رسول. دا کوچنۍ مسئله نه ده، لږ عمیق فکر غواړي. هغه اوامر چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته بیانول د یو حاکم یا پاچا امرونه نه وه، بلکې د الله جل جلاله خالق الکون والکائنات اوامر وه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د اصحاب کرامو حب او محبت فقط په دغه مکان او په دغه زمان پورې نه و خاص، بلکې دغه حب ابدي او دائمي و. پس له ډیرو کلو د هغه نه هېرېدونکي حبیب صلی الله علیه و آله وسلم سره د دوی حب او محبت پر هغه حال پاته او باقي و. د مثال پر قسم به دغه یوه قصه درته رانقل کړم. څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته بیا هم جهاد دوام درلودی او ډېرې فتحې وسوې. مسلمانانو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې شام او بیت المقدس فتح کړه او هلته د مسلمانانو هغه څلور لوی لښکرې سره یو ځای سوې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د شام د فتح کولو دپاره لېږلي وې. قصه داسې وه: د شام ټوله منطقې فتح سوې مګر د بیت المقدس نصاراو وویل موږ قدس شریف بې له خلیفه څخه د مسلمانانو و بل چاته نه ور تسلیموو. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په خپله د مدینې منورې څخه و بیت المقدس ته ورغلی او هغه یې فتح کړي او بیا یې امر وکړي چې د مسلمانانو هغه لښکرې چې شاوخوا په شام کې نشر سوي دي ټوله دې سره یو ځای سي او زه به هم هلته ورسم. نو د مسلمانانو ټوله لښکرې د خالد ابن ولید لښکر چې په وروسته کې امریت و ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته ورکړه سو، د شرحبیل رضی الله تعالی عنه لښکر، د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه لښکر او نور ټول لښکرې د جولان په منطقه کې په الجادیه کې سره یو ځای سوې. دا هغه وخت و چې الله جل جلاله د کفارو شان او شوکت، دبدبه او هیبت ورمات کړي وه. مسلمانان پر فارس او روم کامیابه سوي وه. د هغه وخت د دنیا لوی لوی قوتو د مسلمانانو په مقابل کې شکست خوړلی و. د کفارو ډېر ښارونه مسلمانانو فتح کړي وه. نو دغه د الجادیه یا جولان اجتماع د اسلام او مسلمانانو د عزت علامه وه. د اصحاب کرامو مشران پس له څو کاله جهاد څخه د اول وار دپاره په دغه اجتماع کې سره یو ځای سوه. نو ویل یا امیر المؤمنین دا ورځ ډېره لویه ورځ ده، د اسلام د فتح او کامیابۍ ورځ ده. د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه څخه وغواړه چې اذان وکړي. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته بیا اذان نه کړی. نو صحابه کرام وویل دغه ورځ لو او شانداره ورځ ده، غواړو چې بلال رضی الله تعالی عنه اذان وکړي. دا هم د الله جل جلاله د عزت د اظهار دپاره چې موږ مسلمانان یې پر دغه مځکه کامیابه کړو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه و حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ته ورغلی ویل یا بلال ناشدتک الله ان تؤذن فی هذا اليوم. ناشدتک الله په عربي کې داسې جمله ده لکه موږ چې په پښتو کې وایو د خدای روی مې در وړی دی. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل یا بلال
د الله په روی نن په دغه شانداره ورځ کې اذان وکړ. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه هم موافق سو، ویل هو. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته دا اول وار دی چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه اذان کوي. بلال رضی الله تعالی عنه ودرېدی او په اذان یې شروع وکړه: الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. کوم وخت چې دې کلمې ته ورسېدی، اشهد ان محمدا رسول الله، بلال رضی الله تعالی عنه وژړل او ټول خلق ورسره ژړل. د دې ژړا سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یادېدل و. د هغه علیه الصلاة وسلام هغه پاک سیرت او خویونه و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جهاد او اخلاق وژړول. هغه عظمت او هغه محبت چې د اعظم البشر او خیر البشر سید البشر صلی الله علیه و آله وسلم په اخلاقو کې پروت و، هغه وژړول. ټول خلق ژړل او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مؤذن بلال رضی الله تعالی عنه خدا سي شدید ژړل چې اذان یې نسوای پوره کولای او پوره هم نکړي. دا د هغه حب او محبت په سبب و چې بلال رضی الله تعالی عنه او اصحاب کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره درلودي. ورونو، تاسو غواړئ چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په جنت کې یو ځای شئ؟ د مجلس او ملاقات شوق لري؟ نو یوه اندازه د دنیا شوق پرېږدئ او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محبت اختیار کړئ. د هغه علیه الصلاة وسلام د رسالت د رسولو په فکر کې سئ. موږ او تاسې دغه بحث د دې دپاره واورېدی چې حق لار پیدا کو او پر هغه رهیسو. د مځکې د اصلاح لار دغه ده، حق لار دغه ده. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت وکړئ. که څه هم په ډېر ګران قیمت درته تمامیږي، ته باید ووایه دنیا څه شي ده؟ زه جنت غواړم. زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملاقات او مجلس غواړم. موږ باید د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره محبت ولرو. د الله جل جلاله څخه سوال او غوښتنه کوم چې د سرور کائنات سید الکونین رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت زموږ په نصیب کې. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حب او محبت ته زموږ په زړو کې ځای ورکړي. او د الله جل جلاله څخه غواړم چې د خپل محبوب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مو پر حوض کوثر او په فردوس اعلی کې یو ځای کې. او الله جل جلاله دا توفیق راکړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت وظیفه پر غاړه واخلو. ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیرت قصه نه ده، د زړه تسلا او د وخت تېرېدنه دي، بلکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیرت پند او نصیحت دی، وعظ او عبرت دی. زموږ مسلمانانو دپاره لارښوونه ده چې موږ باید په خپل پیشوا پسې اقتدا وکړو. الله جل جلاله د سورة الاحزاب په 21 نمبر آیات کې فرمایي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. يعني هغه خلق چې د الله جل جلاله د رضا او لقاء امیدوار دي او د آخرت د ثواب امید لري او په کثرت سره د الله جل جلاله په ذکر او یاد مشغول دي. د هغو دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ذات ډېره ښه اسوه او نمونه ده. هغه مبارک ذات ښه قائد او پیشوا دی، ښه لارښوونکی او رهنما دی. دوی باید په عباداتو او معاملاتو، په خوړلو چښلو او اغوستلو، حرکاتو او سکناتو، جود او سخا، صبر او تحمل،
بلکې په هر حرکت ناسته او ولاړه کې د دغه جامع الصفات ذات محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم پر طریقه حرکت او رفتار وکړي او په ټوله حیات کې د ده علیه الصلاة وسلام متابعت وکړي او په ښه ډول سره یې زده کړي. ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و وسلم واقعي محبت په خطبو او نصیحتو، درسو او قصو، اشعارو او نعتو، حتی د مولد په مجالسو کې نه دی، بلکې د محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم واقعي او حقیقي محبت د هغه علیه الصلاة وسلام په متابعت کې دی. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په لارښوونه پسې اقتدا کول او د ده علیه الصلاة وسلام د اوامرو عملي کول د رسول الله صلی الله علیه و وسلم متابعت دی. الله جل جلاله د سورة آل عمران په 11 نمبر آیات کې فرمایي: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. یعنی اے محمد صلی الله علیه و وسلم دوی ته ووایه که چیرې تاسې د الله جل جلاله سره محبت لرئ یا محبت کوئ نو زما متابعت وکړئ چې الله جل جلاله به هم تاسې خوښ ولري او تاسې ته به ستاسې ګناهونه در وبخښي. وروره، متابعت بې له واقعي او صادقه محبت څخه په وجود نسي راتلای. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره واقعي محبت درلودل تا د هغه علیه الصلاة وسلام و متابعت ته ورجذبوي او وربولي. که ته د رسول الله صلی الله علیه و وسلم محبت غواړې، څلور شی دي چې ستا سره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په محبت درلودلو کې کومک کوي. یعنی څلور شی دي چې د هغه په عملي کولو سره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره ستا محبت پیدا کیږي او زیاتیږي او دغه محبت په تا کې د متابعت شوق زیاتوي. اول، پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم ډیر درود ویل. دوهم، د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د سیرت اوریدل او ویل، په هغه سره پوره ځان خبرول. دریم، د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د طریقې متابعت کول. که ته غواړې چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم خوښ ولرې او محبت